او دریم صفت چې مبلغ د پاره ضروری دی اغا حلم او تحمل له مبلغ با پلګه خبره نه وسکیږي د سینې باندې لوی وي تبلیغی جماعت والی کامیاب دی خلق ورته څه خبرې کوي څه خبرې ورته کوي لیکن نه دا غي پروا نه کوي تبلیغی جماعت والا گشت روان دی دا کوڑی بازار کې مثلا او یو سړی د تبلیغ مخالفه دی دی ورته ودرېدل چیرې جماعت راغله ده ما خاموس کې به دین بیان کیږي تم را شو غسړی ورته وګورئ ورته خلق بل کار مستاو کنه ګرځي را ګرځي بسترې مرو چت لیکن دای غوونه کی بل بیا ورشي السلام علیکم بیا ورته په نرمه طریقه پدری مرغه سره وی الله اکبر دایته د سمره بدر دې مو دی لګیاله دایته وی حلم دایته وی تحمل پیغمبر کې دا صفت هم ډیر زیات چې کومه موجودي پیغمبر علیہ السلام باندې کافرانو د اوخانو ډک لري خېدي رسول الله د خانه کعبه خوا کې موږ کوي کافرانو صلاح کړی دا چنن خو به د اوخي اگر ډک لره راړو په د باندې بګدو د اوخي لره چې هغه کې د تمام غشیان پراته وي او اگر اوچت کې هغه پورا دو نیم منی نو د رسول الله مبارک ذات چې سجدې ته ورشي دغه وخت کې په دې سر باندې کېږي چې مرشي دا ثبت قسمت قوم رسول الله سجدې ته دی او عقبه ابن ابي معيط پهلوان هغه غلره راړو د رسول الله په غسر دی او رسول الله په دې حال کې قوم ته لګیا د دعا کوي کہ خیری کرو ټول به تباو د پیغمبر خیر الله تعالی قبلی نوح علیہ السلام چې خیرو کا ټول قوم په طوفان کې غرق شو رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدا یو باشندم پاتې نه کې صرف زماده مسلمانان بچ کی طوفان را ټول غرق شو لیکن رسول الله مبارک باندې لړی پراته دي او چاپټ بی بی فاطمه الزهرا ته دا ډیره وړه وا چا جرأت نشو کوله مسلمانان موجودو لیکن دا جرأت نشو کوله چې ورشي دغه د کافرانو ډیر لوی خطرو اگر ادي هغه سره خطر ده چې والد بزرګوار چرته دروف پرواز نه کړي او دې چراله من رسول الله په سجده کې دعا کوي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون خدا زمانه قوم تنه غلا روخه دایته حق معلوم نه ده دایته د پیغمبر شان معلوم دعا ورته کوي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون پیغمبر السلام طائف تزي طائف ته مکه مکرمه نه 50 میل لري او زیاده هغه خلق ته الله تعالی وحدانیت بیانوي ايها الناس قولوا لا اله الا الله اے خلقو دا لا الہ الا اللہ کلمہ ہوئی ملکانانو عبدی علیل وغیرہ اغیر رسول اللہ تدیر ناکار جوابونا ورکل یو ورطوی کت پیغمبری تاسا خبر کول دا بیدبی دا بل ورطوی دا یوال تابانی پیغمبری دالا دا دل تلولوی نوابان ندی موجود لولوی خانان و نوابان تو خو پیاده راغلی او خم در سره نشته خپې دې پړسېدلي دي دا پیغمبرۍ ته ته اواز لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم د مکې او د طائف پچا خان او نواب باندې پکار و چې پیغمبري راغلی وی ډېر سپور استغې خبرې وکړي رسول الله مبارک ته پیغمبر علیہ السلام د هغې د ډېرې نه دي چنور خلقو ته تبلیغو کی دغه ملکانانو د طائف ماشومانو او هوندګردو سړو ته وي چې ګوره چرته درنه تقریرونه کی پکاڼې ولې رسول الله مبارک د طائف په کوڅو کې روان دي او خلک یې شا طرف نه پکاڼو باندې ولي شاه مبارک دومره زخمی ده چې وینې بهیږي او پڼې مبارکې د هغې نه ډکې شوې
او رسول الله د ډېرې وینې د وجې نه بېهوشه پرېوتو او ورسره غلام و د رسول الله په مبارک مخ باندې اوبه واچلو رسول الله هوش کې راغی خیرانه کوي او دعا کوي اللهم انی اشکو بثی وحزنی وقلة حیلتی وهوانی علی الناس خدایا زما خوم دغه وسته ستا د دین خبرې خلکو ته رسومه مولا چې ته مانه خپنې ټول کائنات دې زما دشمن شي د ما پروا نشته خو ته خدای مانه مه خپه کېږه خیرې ورته نه کوي رسول الله مبارک نو مبلغ کې دریم صفت ته تحمل پکار دی د تحمل د بردبارۍ غصه به نه کوي غصې د وجې نه جنګ پیدا شي او هغه تبلیغ دقسې چې کوم نه پاتې شي نو مبلغ به ډېره لویه سینه ساتي ډېره لویه سینه د پیغمبر علیه السلام ډېره لویه سینه وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حج کې یو عربي صادر راکاږي دا د باندو خلک ادب مدب نه پیژني غریبانان باندک او ځنګل کې لوی وي ورته ما ته سراکه دا سراخ کولو صادر چې د رسول الله په سټ کې د صادر نه خراله لیکن رسول الله تبسم کو ورته پیسې ورکی یو سره میتیازي کوي په جمعات کې د جمعات ادب ورته نه معلوم صحابه په چغې کې صحابه ته کې نه فارم لا تدرموه په باندې واړه بول م بندوي پرې د چالت واړه بولو کی او بیا راوختو چې ګوره جمعتونه خو دې خبرې لپاره نه دي کنه جمعتونه خو دې خبرې لپاره نه دي هغه قسم په خدای داسې استاد ما نه ده کتلی ما ته بدر دنوي ما ته قهر نکو په نرمه طریقه پوه کو داسې بلا واقعات دي بلا واقعات رسول الله د تحمل نه کار اخیستو او دغسې د رسول الله صحابو کې هم دا صفتونه موجودو صحابو کې هم ډېر لوی تحمل موجودو ډېر لوی تحمل او دغه رنګې تابعین او تبع تابعینو کې هم ډېر لوی تحمل موجودو عمر ابن عبدالعزیز خلیفه ده خلیفة المسلمین د شپې نه جمعات ته راځي او جمعات کې تیاره ده په تیاره کې د سړي خیال ني په یو سړي ټکر والی یو سړی ودو په هغې خپو لګېد هغه ورته غصه شو ورته ویې امجنون انت لیونی خو بادشاه او خلیفه او بلاد پولیسو نوکران ورسره هغه حضرت عمر غصه شو یې ورته مو وایي رښتیا ما ته یې رښتیا ووایي نو ما هم ورته رښتیا ووایي ځکه هغې سړي یې ما ته ووایي امجنون انت ته لیونی ویې ما ورته نه نو ټیک جواب